السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو سره نو حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن نوې ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل کمپیوټر ته انسټالیشن وکړو. یعنې زموږ کمپیوټر خراب دی، موږ غواړو انسټالیشن وکړو په څنګه او په کومه طریقه سره. نو ګران څنګه تاسو نوې سټایل نوې ډیزاین سره تاسو کوو تاسو د کمپیوټر انسټالیشن وکړم خدای وکړي چې سره په خلاصي. نو ګران محترمین دوستانو، تاسو دا ویډیو مسکپ کوي، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې راځي نو ویډیو مخ شوی وي نو زموږ سره یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پورې ورسره لایک هم کړئ. سره سره مخکې زموږ داسې نه ولید په پورې خوندوري ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. دا ګران تاسو ته ګوري، دا زموږ تاسو کمپیوټر دی. اوس زموږ تاسو کمپیوټر هم سره اوس زموږ تاسو کمپیوټر خراب دی، نو سټاټیجي چم نګیدار کوم ولاړ دی. اوس زموږ تاسو غواړو خپل کمپیوټر انسټالیشن وکړو. انسټالیشن د پاره ګران زموږ تاسو سی ډي ته ضرورت لري. تاسو ګوري موږ تاسو دغه سی ډي ځان سره ستا دغه سی ډي به موږ تاسو راوخ خپل کمپیوټر کې به وسو واچو خپل کمپیوټر به سٹارټ کوو. سٹارټ کمپیوټر ضرورت نه ګران څنګه اعتبار نه. اوس موږ تاسو خپل کمپیوټر انسټالیشن وکړو. موږ تاسو به سی ډي ته هر سنه مخ کې راوخو خپل کمپیوټر ته به ور واچو. دلته به تاسو سی ډي ور واچوي. کله چې کمپیوټر انسټالیشن خراب وي هیڅ نه کیږي. اوس موږ تاسو سی ډي ور واچوي، بیا به ور واچو کمپیوټر ته نه ده ور واچوي. بیا نو سره کمپیوټر بند کړئ، خپل کمپیوټر به بند کړئ. چې کمپیوټر بند کړئ، اوس نو دا سم مخکې موږ تاسو راځو په دغه بټن باندې سٹارټینګ بټن باندې برته کلیک وو، کمپیوټر سٹارټ وو، بیا F12 باندې به کلیک وو. F12 باندې به کلیک وو، دا سٹارټ شو، بس F12 باندې به تاسو کلیک وو. نو دا ګران تاسو وای به دا صفحه درته راځي. کله دا صفحه درته رااله تاسو به اوس راشوسئ دوه خانې ته. کله دوه خانې ته راشوسئ په دغه بټنان باندې په دغه څلور بټنان چلی پر لاندې راشوسئ، بیا د انټر بټن پر وای. کله انټر بټن پر وای ګران اوس نو انسټالیشن شروع کیږي. تاسو ته ګورئ دا و د سی ډي انسټالیشن کیږي. تاسو ته ګورئ دا خانه ته راځي، بس تاسو پر دې کار ملي بیا د انټر خانه لیکل شوی دی، بیا به د انټر خانه تاسو ته پر وای. کله چې انټر خانه انټر ورته بیا به انټر پر وای، بیا تاسو ته ورسنه بیا د بل صفه مشته. نو ګران تاسو ته مشته دا صفه راځي. کله چې تاسو ورسره مشته صفه رااله او د تاسو لینګویج هم ور بدلوای شي، بس په انګلیش لینګویج ته دی، بس تاسو راځ پر دغه نیکسټ باندې به کلیک وای. کله چې پر نیکسټ باندې کلیک کړئ، پر دغه انسټال نیو باندې پر دغه کلیک وای. کله چې مو کلیک کړئ دلته مشته تاسو دغه صفه راخلاص تاسو دا سفر د خزي. کله دا سفر از خلاص کنسانو بس پر هغه ولا اپشن باندې بس پر سید ټیک مار پر هغه باندې سید بیا راشي، بیا تاسو نیکسټ بیا پر وای. کله چې بیا نیکسټ پر وای بیا تر راشي دغه په ټیک مار کړته، دا به غیر ټیک مار دا به تاسو ټیک مار کی، بیا راشي بیا پر دا نیکسټ باندې بیا ودل کلیک وای. کله چې مو کلیک کړئ دلته بیا پر دغه اول اپشن باندې بیا کلیک وای، یا پر دوه اپشن باندې کلیک وای پر نسته. دلته چې مو کلیک کړئ دلته کوم فولډر چې تاسو غواړئ ګران څنګه چې ډیلیټ کړئ حذف کړئ هغه خانه تاسو ډیلیټ هغه خانه تاسو ډیلیټ کړئ. مثلا زه غواړم د سی خانه زه ډیلیټ کړم. تاسو ته ګورئ د سی خانه به زه ډیلیټ تاسو ډیلیټ کوم، انور خانه به خپل ډیلیټ کیږي. دا اوله خانه پر خانه باندې تاسو کلیک وای، بیا پر دغه ډیوایس باندې کلیک وای. نو کله چې ګران پر دغه ډیوایس ته پر هغه باندې چې مو کلیک کړئ دا خانه ته راځي، بیا تاسو دا ګوند فارمیټ لګر سو دي په داس باندې تاسو کلیک دا فارمیټ باندې تاسو وای، بیا به اوکې پر وای. کله چې اوکې پر وای په سی خانه کې چې څه شان وو هغه شان اوس ټول مکمل لمنځي. مثلا سی خانه خرابېږي، کله چې سی خانه خراب اوس وګورئ بس پوره تاسو دغه فولډر پوره نه درشتو و دا سی خانه خو سیدي، بیا تاسو راځي نیکسټ پر وای. نیکسټ پر وای بس د انسټالیشن شروع کړئ. تاسو ګورئ دا اوله خانه خو انسټالیشن اوس پر دوه خانه باندې کار شروع دی. دا ګران څنګه چې سولې ته ورسیږي بیا به زه ویډیو درته شروع. نو ګران محترم دوستان دا خورسته کله چې موږ تاسو نیمه غنټه د ضرورت وکړه دا خورسته دا صفه موږ تاسو خلاصيږي. په دې ځکه تاسو ته وای تاسو خپل نوم ټایپ کړئ. تاسو ته ګورئ وای ټایپ یوزر نیم، بدل خپل نوم ټایپ ګار کوم نو تاسو ورکوي. ما دلته نوم ورکړی دی حقیار نوم چې مرګ انسان پس په دې ځکه مل دا خپل نوم ور سره راځي. تاسو بیا راځي بیا پر دا نیکسټ باندې بیا کلیک وای. کله چې پر نیکسټ باندې کلیک کړئ تاسو ته ورته په انتظار ته کوم تاسو ته بل ځای سفر راځي. کله سفر راځي په دې ځکه مل لري نو ریس مور کوی شان راځي خو بیا پر دا نیکسټ باندې بیا کلیک وای. کله چې مو کلیک کړئ دلته تاسو ته ورته دا سفر راځي بیا پر دا اور سر باندې بیا پر دا باندې مو تاسو کلیک وای. کله چې کلیک کړئ دلته ساعت ور برابروي شی می برابروي غنټي دا ساعت بدا دلور برابروي خپل برابرې بیا پر نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ تاسو ته ورته مو تاسو وینډوز صفه اوس خپل د تاسو سفر خلاصيږي. کمپیوټر خپل بندیږي یو ځل خپل بندیږي، کله چې بند بیا په خپل بدرته را چالندیږي خپل تر خلاصيږي. نو ګران څنګه تاسو ته وری کمپیوټر په کامیابی سره چالان دسو. نو دا ګران څنګه موږ تاسو کمپیوټر نن پاره کې چې څنګه کولای شو موږ تاسو خپل کمپیوټر ته انسټالیشن ورکو. نو اوس پرانت کړم چې کله چې مو دغه ورکو انسټالیشن ورکو ورسته بیا اوس سیریز نو کاږي ورته دغه کی بس سیریز نو کاږي اوس نو بیا
کمپیوټر انسټالیشن په کامیابۍ سره وسو. نو ګرام ورته هندوستان دا نو تاسو نه ویډیو کوم چې رزونه نه ویډیو مخه شوی وي نو زموږ سره قیر یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر ورسته لایک هم کړئ. سترار سره مخکې موږ داسنه ولې په پوره خوندور ویډیو تر تاسو پر درو رسیږي. والسلام.